د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. په میدان وردګ ولایت کې نن د خوړو نړیوال پروګرام، کډوالو نړیوال سازمان او یونیسف موسسې له لوري د دغه ولایت په مرکز سربیره په نرخ او جلریز ولسوالۍ کې له 2 سیلاب ځپلو کورنیو سره د نغدي پیسو او خوراکي توکو مرسته وشوه. مسؤلینو وویل چې په دغه مرستو کې هرې کورنۍ ته 12300 افغانۍ نغدي مرسته او 25000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو سربیره روغتیایي کیټونه وویشل شول. کابل ښاروالي د 8 ناحیې اړوند د رحمان مینې د ای برخې د سړک جوړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالي وایي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې یې 150 بنسټیزې پروژې تر لاس لاندې نیولې دي. د سالنګ لویه لار چې د هیواد یوه له لویو مهمو لارو څخه ګڼل کیږي د بیارغونې چارې یې پیل شوې. د سالنګونو د بیارغونې پروژه په جنوبي او شمالي سالنګونو کې د خصوصي سکتور له لوري د 80 کیلومترو په اوږدوالي سره د 2 کلونو په موده کې بشپړیږي چې زرګونو کسانو ته به پکې کاري فرصتونه رامنځته شي. د کندهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د میوو حاصلات 10 سلنه زیات شوي. مسؤلین وایي چې د دې ولایت کرنیزه ځمکه 200,000 هکټاره ده او اټکل شوی چې 12,000 ټنه حاصلات ورڅخه ترلاسه شي. پیسو نړیوال صندوق ویلي چې پاکستان ته د 3 میلیارډ ډالرو پور تصویب کړ. دوی زیاته کړې چې اجرایي بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به په 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کیږي ترڅو د هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. درنو لیدونکو تر بیا ښه وخت.